که تاسو فني ویډیو سازوي او تاسو غواړئ چې په یوټیوب کې موږ کامیاب شو زموږ د ویوز راشي زموږ د چینل مخکې شي نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده ځکه په نن ویډیو کې زه تاسو ته طریقه ښیم چې تاسو فني ویډیو سازوي تاسو به خپل ویډیو لپاره یو پروفیشنل تمنیل څنګه سازوي او هغه د AI په مدد سره په یو څو سکند کې نو دا ویډیو پوره ګورئ یا خپل هغه ملګرو ته شیر کړئ کوم ملګري چې فني ویډیو سازي په یوټیوب کې به هله ستا ویوز راځي ستا CTR به زیاتي چې کله ستا تمنیل ښکلی که تاسو په خپله باندې هم یوټیوب استعمالوئ نو تاسو به کتلی چې کم تمنیل ښکلی کم به تاسو ښه ولګي نو هغه ویډیو تاسو پلی کوئ اوس به تاسو وایئ چې یو پروفیشنل تمنیل خو فوټوشاپ کې جوړیږي او ډېر په ګرانه جوړیږي نو هیڅ کله داسې نه ده د AI دور دی AI ټول مې دله راوړی دی چې هغه کې تاسو یو پروفیشنل تمنیل داسې به لګي چې یو پروفیشنل ډیزاینر په فوټوشاپ کې ډیزاین کړی دی او دا هر سړی جوړولی شي بالکل فری دی هیڅ قسم پیسې پسې مه ورکوئ او په یو څو سیکنډ کې تاسو دغه رنګ یو پروفیشنل تمنیل جوړولی شئ په 2025 او 2026 کې مې درله په AI باندې ډېرې مزیدارې ویډیو سازي کړي پښتنو ته ډېره پیدا واخیسته ځکه په پښتو ژبه کې زه تاسو له ویډیو سازوم نو ستاسو هم حق جوړیږي چې ویډیو شیر کړئ چینل هم نئی سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ موبایل سکرین طرف ته ځمه او مکمل طریقه کار درته ښیم چې تاسو ځان له تمنیل جوړولی شئ راله موبایل سکرین طرف ته مکمل طریقه کار درته ښیم اوس به موږ یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوو چې په هغه اپلیکیشن کې موږ په یو څو سیکنډ کې دغه رنګې تمنیل جوړولی شو هغه اپلیکیشن کوم یو دی پلی سټور ته راشئ پلی سټور کې سرچ کړئ پرومټیپای تاسو پر سکرین باندې ښکاري پرومټیپای ایپ ته هم وګورئ د آیکن ته والا او د نوم ته ورله هم وګورئ ځکه دا فیچرز په نورو اپلیکیشنز کې نشته صرف په دې اپلیکیشن کې دي دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ اوپن کړئ چې کله هم تاسو اوپن کړئ دغه رنګ انټرفیس په تاسو ته شو شي مونږ چې کوم دی اوس تمنیل ډیزاین کوو دلته کې لیکلی وایټي تمنیلز تاسو پرې باندې کلیک کړئ اوس دلته کې ولاګز والا هم دی خو مونږ چې کوم دی د فني ویډیو دپاره سازو تاسو په دې باندې کلیک کړئ د فني تمنیلز پرې باندې به کلیک کړئ چې کله تاسو پرې باندې کلیک کړئ دغه رنګ انټرفیس به درته شو شي لاندې معمولي سکرول کړئ دلته کې لیکلی کافي تاسو د آیکن ښکاري د کافي دا آیکن تاسو ښکاري پرې باندې تاسو کلیک کړئ چې کله هم تاسو پرې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره دا یو پرومپټ چې کوم دی دا کاپي شو دا یو اوږد پرومپټ دی د دې پرومپټ په ذریعه به اوس تاسو په یو څو سیکنډ کې تمنیل جوړ کړئ را به شئ لاندې به سکرول کړئ پرومپټ هم کاپي کړو دلته کې لیکلی ټرای آن جیمنای پرې باندې به کلیک کړئ چې کله هم تاسو پرې باندې کلیک کړئ تاسو به دغه رنګ انټرفیس شو شي اوس به تاسو خپل تصویران اپلوډ کړئ که ته یوازې په خپل په یوازې جوړې خپل یو تصویر هم اپلوډ کولی شي او که نه ستا سره چېرته ملګري دي 2 3 4 5 ملګري دي نو هغه هم ته اپلوډ کولی شي بالکل په اسانه باندې او د بیکګراؤنډ تصویر هم ته اپلوډ کولی شي یو پني چې کوم دی تاسو ویډیو سازوئ نو د ځان به چې کله تاسو ویډیو شوټ کوئ په هغه ټایم کې به تاسو یو تصویر وباسئ د بیکګراؤنډ هغه پکې هم تاسو ورکولی شئ خو ما چې کوم دی د ګوګل نه یو تصویر را ډاونلوډ کړی دی بیکګراؤنډ هغه پکې زه لګوم تاسو خپل تصویر د خپلې خوښې تصویر چې کوم دی د بیکګراؤنډ هغه پکې هم لګولی شئ نو اوس کوم دی تاسو پرې پلس آیکن باندې کلیک کړئ تاسو دلته کې ښکاري د پلس د آیکن پرې به کلیک کړئ او په اپلوډ فایلز باندې به کلیک کړئ دا به تاسو ګیلرۍ ته راشي او د خپلې ګیلرۍ نه تاسو خپل او د خپل ملګرو تصویران ټول اپلوډ کړئ که هر څنګه تصویر که تاسو د کله تاسو ویډیو شوټ کوله په هغه ټایم کې اخیستي یا تاسو یوه سم اخیستی شي هر ټایم کې تاسو تصویر اخیستل غواړئ هغه تصویران به ټول تاسو اپلوډ کړئ او پرې سلیکټ باندې به کلیک کړئ چې کله هم تاسو په سلیکټ باندې کلیک کړئ دغه رنګې تاسو خپل او د خپل ملګرو ستاسو چې کوم ټیم دی په ویډیو کې راغلي د هغو تصویران به اپلوډ کړئ او یو به پکې بیکګراؤنډ اپلوډ کړئ بیکګراؤنډ ما د ګوګل نه ډاونلوډ کړی دی نو ما پکې هغه اپلوډ کو اوس دلته کې چې کوم دی آسک جیمنای تاسو پرې باندې به کلیک کړئ لانګ پریس په وکړئ کوم پرومپټ چې تاسو کاپي کړی دی هغه تاسو دلته کې پیسټ کړئ چې پیسټ هم کو دومره کار ستاسو وشو اوس چې کوم دی تاسو خپل ټایټل انټر کوئ او په تمنیل تاسو څه لیکل غواړئ هغه لیکل به تاسو انټر کړئ کوم ځای کې به انټر کوو بره کې تاسو راشئ دلته کې لیکلی انپوټ ډیټیلز یو دی ویډیو ټایټل پر ویډیو ټایټل چې کوم دی تاسو ویډیو د څه په باره کې د هغه ټایټل به تاسو دلته کې انټر کړئ ویډیو چې کومه ده د څه په باره کې ده نو زه به ورته هسې وایم چې ما ورته ولیکلو فرینک وید فرینډز او پښتو فني ویډیو دا مې ورته ولیکلو پښتو پرینک وید فرینډز او چې کوم دی پښتو فني ویډیوز که تاسو ته په رومن اردو کې لیکلی شي پښتو کې لیکلی شي هم ورته لیکلی شي چې څنګه تاسو لیکل غواړئ او تاسو لیکلی شي اوس دی تمنیل ټیکسټ په تمنیل به تاسو له پاسه څه لیکئ مطلب تمنیل باندې له پاسه تاسو څه لیکل غواړئ دلته کې چې تاسو څه لیکل غواړئ او تاسو دلته کې ولیکئ دا چې کوم دی دا 2 سیمبلز چې کوم دی په منځ کې به تاسو د دې ځای نه د 2 سیمبلز چې کوم دی په منځ کې به تاسو لیکل کوئ خو دا سیمبلز سره هم وران کړئ چې دا پکې هم رانه شي دلته کې به زه اوس ولیکم په اردو په پښتو کې چې د ملګرو سره ټوکې ټقاري ما پکې ولیکلو د ملګرو سره ټوکې ټقاري دا دې په تمنیل له پاسه ولیکلی شي او زما چې کوم ټایټل دی هغه مې ورته هم ولیکلو او زه اوس پر ایرو باندې کلیک کوم چې کله هم زه پر ایرو باندې کلیک کوم اوس په تاسو وینئ په یو څو سکند کې به ستاسو یو مزیدار یو پروفیشنل تمنیل تیار شي نو تاسو کتلی شئ ما یو پروفیشنل تمنیل تیار کو لپاسې پې لیکلی د ملګرو سره ټوکې ټقارې او چې کوم تصویران دي هغې را لږ مزیدار ډیزاین کړه
او د کم بیک ګراوند چې مور کړو د هغې سره یو شانتي تیار کو او تاسو لیدلی شئ څومره مزیدار څومره ښکلی تمدلي تیار کو که تاسو فني ویډیوز جوړوئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره یو غنیمت دی ځکه که ستاسو تمنیل ښکلی ستاسو چینل ستاسو ویډیوز هر شیز به مخې ته ځي دا ویډیو د هغه ملګرو دپاره څوک چې فني ویډیوز جوړوي کم ملګري چې اوس فوډ ولاګینګ کوي هغو دپاره را روانه ویډیو ده نو خپل هغه ملګرو ته دا ویډیو لازمي شیر کړئ څوک چې فوډ ولاګینګ کوي یا پر روان وخت کې ارادې دي چې زه فوډ ولاګینګ سٹارټ کوم انشاءالله زما کوشش دا دی چې پښتانه دي په یوټیوب کې هم کامیاب شي څنګه په ټیک ټاک کې مخې ته تللي دغه رنګ دي یوټیوب ته هم راشي په یوټیوب کې دي مخکې لاړ شي کامیاب دي شي او پیسې دي ترې وګټي نو ستاسو حق جوړیږي که چینل هم نه سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ که ویډیو مو خوښه شوي نو په کمنټ کې ډن ضرور ولیکئ